الله دې راوله نو دا الله دې راوله څنګه ښه سره جوړې په خیر دا چیرې چې نه معلومېږي دا ته یې کیش کوله والله زه خو دا پوډریان نه دي والله زه خو تللی وم دغه ته بابا صاحب ته ولاړم ښه بس بابا صاحب ته چې ولاړلم ورې مې درې شپې وکړې هېڅوک نه وه بس بیا نوکران چې درې شپې مې وکړلې بالا ولاړم کابل ته ګلان یې راکړه په کابل کې داسې یو انډیوال مو ګلان یې راکړه بس بالا چې ګلان یې راکړه ما نه زه ځم دغه ته بینکانګ ته بینکانګ ته ورې موټران لرم نه یاداښت شول موټران لرم ښه وپوهېدې کوکو خاله یې نه بوتلله پرون تللی وم دغه ته ذاکرو ته پرون تللی وم نو داسې پیسې راکړې ټرمپ پیسې راکړې داسې مالو کې پیسې راواستوه یو پیسې څه دغه پیسې راواستوې نوي نسي مال موږ په خپله په کندهار کې غول خورو نو زه پیسې څه در واستوم ما نو څه وکړو اوس بیا دغسې حال دی چې هلته به وچاودې هلته به وچاودې خاص به وانچاودې هغه ورځ صاحب وراتلله په کوڅه کې پلوشو کې ولوېده چادر یې پلوشو لړلې وه ګرد شان یې پلوشو لړلې وه بیا راغل دغه راغله سابتاج خو پېژنې ټکه دې دا وایي مېړه پسې یو مېړه طلاقه کړه ولې ستا دغه ارمنۍ په نس طلاقه یې کړه ګورم له د کم یې ورسره تښتېدلی خو نفس زه خو ولاکه یا په الف پوهېږم یا په ب انګلیسي یې ویل والنسل ایویوکوکو ول ځه په مخه دې شه چې بیا رانسي څه وکړمه اجاقشي څه ورته ویل یو اجاقشي خو بله کوم دی شک شک دی داسې ترمپزه یې نیولی و نو یو ډکه یې ورته ایله کړې وه چې ما وینه خو نوم نو کې ماینه چې مړه سوله دی نو کونډ سو اوس نو ګرځي نو چې کور څه به وکړي هغه ورځ په مرکه تللې وه دغه پېژنې صاحبو د احد پالو ته پس لور نو څه شته پاره څه کوو ته خو په خپله د چا غیبت نه کوه چا د غیبت ګناه لري داسې ګناه لري صاحبو خپله کوم ګناه لري چې غیبت کوې الله دې لمونځ نه قبلوي چې غیبت کوې غاړې دې بندې دي دغه سابتاج غیبت کوه هغه ورځ یې پښه ماته سوه کله ولاړله ګورم چې څنګه پیدا نو مېړه پسې طلاقه د کور یې پسې وشړله یو دا نو بیا مه چاته مه دغه کوه چې دا یو چاته وستی هغه بابا یو دا څنګه سمین ګله ناسته د خدای په امان په مخه مو شه دا مو ژوندي لره زه د چا سره کومه دغه نه لرم نه د چا غیبت کوم نه زه دا ژوند درته وایم چې د ژوند څخه خوند واخله ببو د خدای په امان سلام علیکم امشب تو را میمان کنم